طالبان وایي چې پنجشیر یې نیولی دی، خو دا چې دا خبره رښتیا ده او که نه. او په پنجشیر باندې بیا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په غبرګون کې ایران څه ویلي دي، احمد مسعود چیرته دی او امرالله صالح چیرته دی، دا هر څه کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ، خو که ویډیو تر اخره وګورئ. له اووه ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنجشیر یې نیولی دی. هغه دا چې د دوی مخالفه د مقاومت جبهه یې ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د 1400 کال د وږي په 15مه رسنیو ته وویل چې له پرون مازدیګر یې د پنجشیر ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او نن سهاري ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول. ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ هڅه وکړه چې د سوله ییزې لارې دا ستونزه حل کړو، خو متاسفانه ونه شول. افغانان حق لري چې د خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې چې تهدید وي له منځه یې یوسي. دا په ټوله نړۍ کې کیږي. که چیرې څوک نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي عملیات کیږي. نظامي ځواکونه د همدې لپاره دي چې د خلکو امنیت وساتي. ښاغلي مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وباله او ګواښ یې وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي وبځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاڅون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي چې مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تر څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي دي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او هم دا ډول غواړي چې افغانستان یوه تیاره لوري ته یوسي. ښاغلی مسعود زیاتوي نن ورځ چې کومې پیښې شوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو کسانو د خپلو استازو او مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې، تیاره، له هر ډول هنر او فرهنګ لري، له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي. د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنجشیر واکمن دي. د دوی یو ویان ازادۍ راډیو ته رالیږلي پیغام کې هغه دا ناسمه بللې ده چې ګنې طالبانو پنجشیر نیولی دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپلو جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیلابیل روایتونه کیږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنجشیر مخکینی والي کمال الدین نظامي رسنیو ته ویلي دي چې د دوی سنګرونه پاکستاني الوتکو په لارښود توغندي ویشتي. دا ادعا د مقاومت جبهې ډیرو نورو غړو هم کړي او ایران هم پرې اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده رسنیو ته ویلي دي چې د پنجشیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي. هغه خبرونه چې له پنجشیر خپریږي اندېښمنونکي دي. د تېرې شپې بریدونه په کلکو ټکو خندو. د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه هم باید وڅېړل شي. خو طالبان بیا په پنجشیر د پاکستاني الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات ګڼي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې پنجشیر د خپلو ځواکونو په مټ نیولی او یو شمېر کړۍ د دوی ضد کمپاینونه کوي. د پنجشیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره دواړو لورو خبرې هم وکړي، خو پایله یې ورنه کړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمېر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ییز حل په لټه کې شي. ښاغلي مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي تر څو خبرو ته لار پرانیستل شي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشیر له سقوط وروسته دا هم وویل چې د احمد مسعود په اړه معلومات نه لري، خو امرالله صالح تاجکستان ته تللی دی. خو دا چې رښتیا هم امرالله صالح تاجکستان ته تللی دی او که په پنجشیر کې دی، په دې اړه که تاسو کوم معلومات لرئ نو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.